د خیبر پښتونخوا ایالت په باجوړ کې په یو چاودنه کې 15 پولیس وژل شوي او 22 نور پولیس ټپیان شوي دي. د ژغورنې ادارې ریسکیو 22 صوبایي ویان بلال فیضي نن د جنوري پر 8 د رسنیو سره په خبرو کې وویل چې برید د ماموندو په بیلوټ فرش سیمه کې هغه مهال وسو چې د پولیسو موټر د ګزمې په حال کې وو. د پولیسو په خبره دا په سړک کې د ښخ شوي بم چاودنه وه. په دې برید کې هغو پولیسو ته مرګ ژوبله اوښتې چې د پولیو وایرس د کمپاینرانو او نورو روغتیا پالانو د امنیت ساتلو دنده یې درلوده. د واکسینو دا 3 ورځنی کمپاین له نن څخه په خیبر پښتونخوا کې پیل شوی دی. تحریک طالبان پاکستان د دې برید پړه په غاړه اخیستې خو ادعا یې کړې چې د پولیو له کمپاین سره څه تړاو نه لري. د باجوړ د پولیسو ویان اسرار احمد رسنیو ته وویل چې تر 100 زیاتو ټپیانو حالت ښه نه وو او پېښور ته د درملنې لپاره لیږدول شوي دي. د یو بل خبر له مخې پولیس وایي چې نن په پېښور قضایي کمپاونډ کې د یو کس په ډزو کې 1 تن وژل شوی او 3 تنه ټپیان دي. پولیسو نن رسنیو ته په لیږلو معلوماتو کې ویلي چې بریدګر نیول شوی او پلټنې ترې روانې دي. د ځلا نیوز قدرمنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.